د الزوایري وژنه لوړپوړي طالب چارواکي سره راټول شوي. د طالبانو لوړپوړي کسان په یوه ناسته کې سره راټول شوي چې څنګه امریکا ته د دغه هیواد لخوا د ترسره شوي ډرون برید ځواب ورکړي. امریکا وايي په دغه برید کې د القاعدې مشر ایمن الزوایري په نښه کړه وژلی دی. رویټرز خبري اژانس ته د طالبانو دریو سرچینو تایید کړی ده چې د دغه ډلې لوړپوړي چارواکي نن چهارشنبه په یوې غونډه کې راټول شوي دي. دغو سرچینو ویلي دي چې دغو چارواکو پر دې خبرې کړې چې څنګه د امریکا د ترسره شوي برید ځواب ووایي. امریکا وايي الزوهري د یکشنبې په ورځ د یوه توغندي په مرسته چې د خپل پټ کور په برینډه کې ولاړ ووژلی دی. امریکا متحده ایالات وايي دا د اسامه بن لادن له وژلو وروسته القاعده شبکې ته تر ټولو لوی ګوزر دی. طالبانو تر دې دمه د الزوهري مړینه نه ده تایید کړې. د القاعده شبکې پخوانیو متحدانو طالبان یوازې د تایید کړي چې د امریکا لخوا د ډرون برید شوی، خو هغه کور چې په نښه شوی و خالي و. په کابل کې د طالبانو یوه لوړپوړي چارواکي رویټرز ته ویلي دي چې په لوړه کچه یوه ناسته شوې او په دې خبره شوې چې د ډرون د دغه برید پر وړاندې څه ډول غبرګون وښایي او یا په دې پرېکړه وکړي چې سمه لاره څه ده. د طالبانو دغه چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي دي چې دغه ناسته به 2 ورځې دوام کوي. دغه راز دغه چارواکي تایید نه کړه چې په کوم کور توغندی لګېدلی هلته زوهري و که نه. امریکا وايي د الزوهري په ساتلو سره طالبان د دوحې له تړون سرغړونه کړې ده. د طالبانو یو بل چارواکي هم په لوړه کچه د طالبانو ناسته تایید کړې، خو ویلي دي چې نه پوهېږي چې پر کومې موضوع بحث کیږي او پر دې هم باور نه لري چې الزوهري په هغه کور کې و که نه. ملګري ملتونو د طالبانو لخوا پیژندل شوی استازی سهیل شاهین چې اوس مهال په دوحه کې دی خبریالانو ته ویلي دي چې تر دې دمه یې د طالبانو د موقف په اړه څه نه دي ترلاسه کړي. قدرمنو دوستانو له ملتیا مو مننه.